بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې جوړ به یاست. موږ تاسې په تیر درس کې د برېښنایي ساحې اړوند یو څه بحث وکړئ. نو نن د خیره سره موږ تاسې پر هغه باندې یو څو مثالونه حلوو. په دې هیله چې د درس تر پای پورې راسره مل اوسئ. راځو د درس طرف ته. لومړی مثال موږ تاسو ته وایي که چیرې پر 0.2 مایکرو کولم چارج باندې د یو بل چارج له طرفه څخه 15 ضرب لس په توان د منفي 2 نیوټنه قوه وارده شي، نو په دغه نقطه کې د برېښنایي ساحې شدت محاسبه کړئ. موږ تاسو یو چارج راخیستی دی، دا مو ایښی دی، یو حقیقي چارج دی. فرض مثال دا فرض کړئ چې یو حقیقي چارج دی. د دې چارج څخه یو بله نقطه ده چې پر هغې کې موږ تاسې د دې چارج برېښنایي ساحه غواړو پیدا کړو. هلته مو امتحاني چارج کښېښوئ، یو کیو صفر مو کښېښوئ، یو امتحاني چارج مو کښېښوئ. پر دغه چارج باندې قوه وارده سول د یو بل چارج لخوا څخه، د حقیقي چارج لخوا څخه پر ده باندې قوه وارده سول چې دغه قوه 15 ضرب لس په توان د منفي 2 نیوټنه او د دغه چارج مقدار چې په دغه ساحه کې ښودل شوی دی 0.2 مایکرو کولم دی. نو تاسو وایي په همدغه نقطه کې اوس د دغه چارج برېښنایي ساحه محاسبه کړئ، د حقیقي چارج برېښنایي ساحه. نو موږ ویلي وو چې د برېښنایي ساحې د محاسبې کولو لپاره، د شدت د محاسبه کولو لپاره دوې رابطې لرو. یوه رابطه که چیرې قوه راکول شوې په سوال کې، معمولا هلته امتحاني چارج ورسره وي. او دوهمه رابطه که بیا فاصله غواړي، د یو فاصلې له نظره البته دغه مقدار غواړي برېښنایي ساحې د شدت. دلته یې موږ ته قوه راکړې ده. نو که قوه راکول شوي، موږ تاسې لومړنۍ اړیکه چې په تېر درس کې وویله د هغې رابطې څخه استفاده کوو. چارج راکول شوی د امتحاني چارج کیو صفر چې هغه 0.2 مایکرو کولم به دی، او فاصله هم راکول شوې ده آر 15 او بخښئ د قوه چې د قوې اندازه چې د هغه 15 ضرب لس په توان د منفي 2 نیوټنه ستاسو څخه د برېښنایي ساحې شدت غواړي چې برېښنایي ساحې شدت څونه دی. نو د دې د لاسته راوړلو لپاره مو اړیکه داسې ویلې وه چې د برېښنایي ساحې شدت مساوي کېږي په اف یا قوه تقسیم پر کیو صفر امتحاني چارج باندې. راځو دا قیمتونه وضع کوو. راځو موږ تاسې قیمت که چیرې کښېږدو نو ای مو مساوي کېږي. البته د اف پر ځای باندې قیمت راکول شوی دی 15 ضرب لس په توان د منفي 2 نیوټنه، او د کیو صفر پر ځای باندې هم قیمت یې 0.2 مایکرو کولم 0.2 ضرب د مایکرو پر ځای به ولیکو لس په توان د منفي 6 کولم به په خپل حالت ولیکو. او اوس نو 15 پر 0.2 باندې ویشو تقریبا 25 کېږي. که چیرې دا وویشي دا یې 25 ضرب لس په توان د منفي 2 لرو منفي 6 ته راپورته کوو. تفاوت یې د مثبت 6 کېږي، تفاوت یې د منفي 2 سره مثبت 4 راځي. صحیح دی. په صورت کې نیوټن په مخرج کې کولم، نیوټن پر کولم باندې. که دا په علمي لیکنه چیرې ولیکو نو ای مو مساوي کېږي په 2.15 یوه خانه شاته راځو ضرب، نو دا چې ته شاته راغلې عدد د کوچنی کې ضریب به یوه خانه لوړ کړي ورسره لس په توان د مثبت 15 نیوټن پر کولم باندې. نو دا د برېښنایي ساحې شدت دی په همدغه نقطه کې چې موږ تاسې یې لاسته راوړو. بل مثال ته وایي یو ذره د 2 ګرامه کتله لري او 2 مایکرو کولم به چارج لري. په 4 ضرب لس په توان د 4 نیوټن پر کولم برېښنایي ساحه کې مو کښېښول، په یو منظمه برېښنایي ساحه کې مو کښېښول. نو تاسې د دا ذرې تعجیل محاسبه کړئ. تېر ساعت کې موږ تاسې د تعجیل دپاره اړیکه وویل چې کیو ضرب ای تقسیم پر ام باندې هم یې کیو راکړي دي، هم یې ای راکړي دي، او هم یې ام راکړي دي. نو راځو قیمت موږ تاسې ږدو. کیو قیمت یې راکړي دي چې مساوي په څونه سره د چارج 2 مایکرو کولم دی. د ذرې کتله یې هم راکړې ده چې 2 ګرامه ده. صحیح دی. او برېښنایي ساحه یې هم راکړې ده چې 4 ضرب لس په توان د 4 نیوټن پر کولم باندې. نو اوس موږ څخه غواړي د ذرې تعجیل چې تعجیل څومره دی. دا سوالونه تاسو ته درنو زده کوونکو په کانکور کې ډېر راځي. دا ډېر سوالونه راځي تاسو ته. نو دا باید حتمي در سره زده کړئ. اسانه سوالونه دي. نو موږ تاسې که چیرې غواړو چې د ذرې تعجیل محاسبه کړو نو کیو ضرب که په ای کې تقسیم پر ام باندې. راځو راکول شوي قیمتونه یې ږدو. ای مو مساوي کېږي کیو ضرب د کیو پر ځای باندې خپل قیمت یې ږدو. کیو قیمت راکول شوی دی 2 مایکرو کولم، نو 2 به ولیکو، د مایکرو پر ځای به لس په توان د منفي 6 کولم به ولیکو. ضرب ای د برېښنایي ساحې شدت هم راکول شوی دی 4 ضرب لس په توان د 4 نیوټن پر کولم باندې. او په مخرج کې لرو ام کتله. کتله د ذرې 2 ګرامه ده. نو 2 ګرام په ام کې سیستم کې په کیلوګرام واړو. نو موږ تاسې لیکلی شو چې 2 ضرب لس په توان د منفي 3 کیلوګرام، ګرام که په کیلوګرام واړو نو لس په توان د منفي 3 ورضرب. اوس په دې ځای کې ګورو چې موږ تاسې دا کولم د کولم سره اختصارولی شو. صحیح دی. نو 2 د 2 سره اختصارولی شو. پاته یوازې په صورت کې 4 لرو. 4 لیکو، دا ای مساوي کېږي 4 به ولیکو ضرب لس په توان د 4 دلته لرو او منفي 6 لرو. د دې ترمنځ فرق منفي 2. دا منفي 3 صورت ته راپورته کړه. نو منفي 3 او ترمنځ صورت ته راپورته کړو مثبت 3 کېږي. د دې سره یو ځای کو، دا منفي 2 وه، مثبت 3 تفاوت یې لس په توان د 1 کېږي.
په صورت کې نیوټن په مخرج کې کیلوګرام، نو نیوټن پر کیلوګرام، نو 4 که په لس کې ضرب کو دا به سي مساوي په 40 سره، د دې قیمت مساوي کېږي په 40 نیوټن پر کیلوګرام. هم موږ تاسو ویل چې د تعجیل لپاره یو واحد دی، که چیرې دا ساده کړي نیوټن خپله کیلوګرام متر پر سکند مربع کېږي، هغه کیلوګرام یې د کیلوګرام سره ځي یوازې به متر پر سکند مربع پاتې سي. نو د دغه ذرې تعجیل چې په همدغه منظم برېښنایي ساحه کې موږ تاسو کښېږدو 40 متره په سکند مربع کېږي. راځو یو بل مثال ته راته وایي د -2 مایکرو کولمبه چارج برېښنایي ساحه په ام نقطه کې داسې لاسته راوړي چې د ام نقطه له چارج څخه 2 ملي متره فاصله کې پرته وي او بي جز وایي له چارج څخه د 60 سانتي متره فاصله کې پرته وي. یعنی دلته موږ تاسو ته فاصله راکول شوې ده. زده کوونکو دا شی ته باید تاسو پام وي که موږ تاسو د برېښنایي ساحې شدت پیدا کوو، البته د فاصلې له نظره، نو د هغې لپاره مو بله اړیکه ویلې چې ای مساوي کېږي په کې ضرب کیو تقسیم پر آر مربع. نو دلته موږ تاسو راځو بیا هم 2 جزء لرو د سوال. اول به راسو د الف جز ته. په الف جز کې موږ تاسو ته وایي دا ذره چې د ام نقطه چې د البته 2 ملي متره فاصله لري، چارج خو راکول شوی دی کیو مساوي دی په -2 مایکرو کولمب سره، او دغه چې د نقطه چې دا هم راکول شوی د فاصله البته اریو فاصله 2 ملي متره 2 ملي متره که موږ تاسو په دغه باندې اړو په متر باندې اړو نو 2 ضرب لس په توان د -3 متره ورته لیکلی شو. راځو د دې نقطې برېښنایي ساحې شدت پیدا کوو چې دا څونه دی. نو د برېښنایي ساحې د شدت د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو د فاصلې له نظره اړیکه وویله چې ای مساوي کېږي په کې ضرب کیو تقسیم پر آر مربع. نو ای مساوي کېږي د کې پر ځای خپل قیمت موږ تاسو د نیوټن د قانون د کولم د قانون په اساس ویلی و چې نه ضرب لس په توان د نه نیوټن ضرب د متر مربع تقسیم پر کولم مربع ضرب کیو. چارج هم راکول شوی دی -2 مایکرو کولم. خو د یوه خبره باید ستاسو په یاد وي چې موږ تاسو د چارج مطلق قیمت دلته ایږدو. صحیح دی؟ یعنې دا منفي علامه دا معنا چې د چارج برېښنایي ساحې جهت موږ ته راشي چې د باندې یا داخل خواته توجه شوی دی. نو دلته موږ تاسو راځو لیکو 2 مایکرو کولم به 2 ضرب لس په توان د -6 کولم. په مخرج کې لرو آر مربع، فاصله لرو 2 ضرب لس په توان د -3 متره کولبه مربع کو. او اوس نو دا ځای ساده کو، دا ځای که ساده کو نو ایم مساوي کېږي نه په 2 کې ضربوو دا یې 18 ضرب لس په توان د نه او -6 توپیر یې دا یې -3 نیوټن لرو ضرب متر مربع. البته دا کولم چې دی یو کولم به اختصاریږي او یو کولم پاتې کېږي. نو لیکلی شو په مخرج کې یو کولم او بل لرو موږ تاسو په مخرج کې 2 چې مربع کو دا یې 4 لس په توان د -3 چې مربع کو دا یې لس په توان د -6 متر چې مربع کو دا یې متر مربع. نو بیا هم دا متر مربع د متر مربع سره ځي، دا 18 که پر 4 باندې وویشو دا به مساوي سي په 4.15 سره ضرب لس په توان د 3 لرو دا -6 صورت ته راپورته کوو. -6 که صورت ته راپورته کوو نو -6 کېږي، د -3 سره که یو ځای ځي نو لس په توان د -9 نیوټن په صورت کې لرو او په مخرج کې کولم لرو. نو د دغه نقطې د برېښنایي ساحې شدت چې هغه د چارج څخه 2 ملي متره فاصله لري هغه 4.5 ضرب لس په توان د 9 نیوټن پر کولم باندې دی. راځو د بلې نقطې شدت پیدا کوو. بله نقطه موږ تاسو ویله په بي جز کې بیا راته وایي وایي دا نقطه چې د چارج څخه 2 سانتي متره فاصله لري، بیا هم چارج چې دی هغه -2 مایکرو کولمبه او فاصله چې د چارج څخه 60 سانتي متره. د 60 سانتي متره د فاره موږ تاسو داسې لیکلی سو چې 60 ضرب لس په توان د -2 متره، یا هم دې ته داسې لیکلی سو چې 2 ضرب لس په توان د یوه خانه به اشارې شاته راولو ضریب به یوه خانه پورته کو -1 متر. صحیح دی؟ اوس د برېښنایي ساحې شدت بیا هم پیدا کوو. نو د برېښنایي ساحې د شدت ته لاسته راوړلو لپاره قیمت بیا هم که چیرې کښېږدو نو ای مساوي کېږي کې ضرب کیو تقسیم پر آر مربع. راځو قیمتونه بیا هم ایږدو. د کې پر ځای باندې 9 ضرب لس په توان د 9 نیوټن ضرب د متر مربع تقسیم پر کولم مربع ضرب کیو. د کیو پر ځای باندې هم خپل قیمت ایږدو 2 مایکرو کولم. 2 به ولیکو د مایکرو پر ځای لس په توان د -6 کولم. په مخرج کې لرو آر مربع. دا ځل آر چې دی هغه 2 ضرب لس په توان د -1 متره دی. نو زه لیکلی سم چې 2 ضرب لس په توان د -1 متره کل مربع. او اوس دا ځای که ساده کو ای مساوي کېږي په 100 سره نه به ولیک ضرب کو په 2 کې دا بیا هم 18 کېږي ضرب لس په توان د نه دلته لرو -6 دلته لرو دا لس په توان د -3 بیا هم نیوټن لرو او متر مربع لرو. په مخرج کې بیا هم چې لرو یو کولم اختصاریږي یو کولم پاتې کېږي ضرب بل 2 که چیرې مربع سي دا 4 لس په توان د -1 که مربع سي دا لس په توان د -2 متر که مربع سي دا متر مربع. انو متر مربع د متر مربع سره ځي 18 که بیا پر 4 باندې وویشو دا به بیا مساوي سي په 4.15 سره
لس په توان د مثبت 3 لرو، لس په توان د منفي 2 ورپورته کوو، دا یې مثبت 2 مثبت 3 سره کې یو ځای کړو، دا یې مثبت 15 نیوټن په صورت کې پاتې دی او په مخرج کې کولم پاتې دی. نو دا څو د دوهمې نقطې د برېښنایي ساحې شدت. اوس که تاسې دا دوې نقطې سره پرتله کړئ، موږ تاسې په اول ځل کې چارج لرو، فرض مثال که دا تاسې فرض کې چارج دی، د دې چارج څخه یوه نقطه چې ده هغه څومره لرې ده؟ یوه نقطه 2 ملي متره لرې ده. اوله نقطه 0.1 مثلا فرض کړئ چې 2 ملي متره، تاسې فرض کړئ چې هغه دا نقطه ده، دا نقطه 2 ملي متره ده 0.1. او بله نقطه چې ده هغه بیا 0.0 سانتي متره، هغه بیا بس فرض مثال تاسې فرض کړئ چې ډېره لرې ده 0.2 0.0 سانتي متره لرې ده. نو دا چې د بله بیا 0.0 سانتي متره لرې ده، نو د دوهمې نقطې شدت باید خامخا کم وي. ولې؟ ځکه دا نقطه نږدې ده چارج ته، هر څومره چې موږ ویل چارج ته ساحه نږدې سي د هغې نقطې شدت زیات دی. نو د اولې نقطې شدت 4.15 په توان د 9 رالی، د دومره نقطه چې بیا لرې ده د دې شدت 4.15 په توان د 15 رالی. څونه دا ورباندې غټ سو؟ دا 10 په توان د 9 10 په توان د 15 تقریبا 10 په توان د 4 یا 10,000 چنده د اول پوینټ شدت نسبت و دوهم پوینټ ته زیات دی. راځو یو بل مثال موږ تاسو ته وایي که چیرې مثبت 4 مایکرو کولمبه او منفي 4 مایکرو کولمبه چارجونه په 8 سانتي متره فاصله کې یو له بله څخه واقع وي، نو تاسو دوی په منځنۍ نقطه کې محصله برېښنایي ساحه لاسته راوړئ. درنو زده کوونکو په تېر درس کې موږ تاسو پر محصله برېښنایي ساحه باندې وغږېدلو. 2 چارج لرو، یو کیو یو چارج دی صحیح دی او بل کیو 2 چارج دی. دا 2 چارجونه خپله یو له بله څخه 8 سانتي متره واټن لري، دواړه یو د بل څخه په 8 سانتي متره واټن کې واقع دي. تاسې د دوی په منځنۍ نقطه کې برېښنایي ساحې شدت پیدا کړئ. منځنۍ نقطه پوینټ چې دی دا فرض مثال تاسې فرض کړئ دا نقطه ده، دا پوینټ دی. د دې نقطې شدت که پیدا کوو، دا نقطه د لومړي چارج څخه څومره فاصله لري؟ 4 سانتي متره. د بل چارج څخه څونه فاصله لري؟ 4 سانتي متره. ولې؟ ځکه ټوټل فاصله 8 سانتي متره ده، نو د دواړو چارجونو څخه چې دی دا 4 سانتي متره فاصله لري. او بل خبره دا ده چې موږ تاسې په محصله برېښنایي ساحه کې وویل یو چارج مثبت دی بل منفي دی، صحیح دی؟ دواړه مختلف النوع چارجونه. موږ ویلي وه که چیرې 2 چارج وي او دا دواړه مختلف الجهت مختلف النوع چارجونه وي، د دوی په منځ کې همیشه برېښنایي ساحه څنګه جهت لري؟ دواړه هم جهت وي، صحیح دی؟ برېښنایي ساحه همیشه هم جهت وي، باید سره جمع یې کړو. دې درس کې موږ تاسو پر دې بحث وکړي. یا که چیرې تاسو ګورئ د اول چارج برېښنایي ساحه که تاسو ګورئ دا خو مثبت دی، د باندې خوا ته توجیه کېږي، صحیح دی؟ د دې خوا څخه هم د دې خوا څخه هم د دې خوا څخه هم د باندې خوا ته توجیه کېږي. نو که دلته دا تاسو ګورئ دا هم د باندې خوا ته بهر خوا ته توجیه کېږي، یو داسې جهت نیسي. او د بل چارج دپاره بیا چې منفي دی د ننه خوا ته توجیه کېږي. که دا تاسو د برېښنایي ساحه په نظر کې ونیسئ، دا به د دې چارج داخل خوا ته توجیه کېږي. نو په دا نقطه کې د دوهم چارج دپاره بیا داخل خوا ته توجیه کېږي، د اول لپاره د باندې د بل لپاره داخل، دواړې بیا هم جهت سوې، دواړه یو جهت لري، عیني جهت لري. نو موږ تاسې په دغه نقطه کې د دواړو چارجونو برېښنایي ساحه سره جمع کوو. د اول چارج د یو جهت لري، د بل چارج د دواړه هم جهت راځي. نو تاسې به په دغه پوینټ کې لومړی د دواړو چارجونو برېښنایي ساحې شدت پیدا کړئ، وروسته به بیا دواړه سره جمع کړئ، نو دا تاسو ته محصله برېښنایي ساحه په لاس راکړي. نو راځو اول چارج چې دی کیو یو چارج دا راکول سوی دی، اندازه یې څونه ده؟ 4 مایکرو کولمبه، 4 مایکرو کولمبه. دوهم چارج چې دی البته د اول چارج څخه دا نقطه چې ده ار یو نقطه څونه لرې ده؟ 4 سانتي متره، صحیح دی؟ او تاسې وایي په دغه نقطه کې د برېښنایي ساحې شدت که چیرې دا په یو سره وښیو، دا به اول پیدا کړو چې دا څونه دی په دا نقطه کې د اول چارج څخه دا شدت څونه دی. نو د دې دپاره بیا هم فاصله ده، د فاصلې له نظره د برېښنایي ساحې د شدت فورمول خو مو په یاد دی. موږ تاسې ویلی چې ای مساوي کېږي په کې ضرب کیو تقسیم پر آر مربع. نو راځو موږ تاسې دغه قیمتونه دلته یږدو، د کې پر ځای 9 ضرب 10 په توان د 9، صحیح دی؟ او واحدات تاسې د ام کې اس سیسټم په نظر کې ونیسئ، نیوټن، متر او کیلوګرام کولمب. نو تاسې په پای کې صرف مازې د ام کې اس د سیسټم واحد ورته ولیکئ. کیو پر ځای باندې خپل قیمت لیکو 4 مایکرو کولمبه، 4 به ولیکو، د مایکرو پر ځای 10 په توان د منفي 6 کولمبه راځي. آر فاصله د 4 سانتي متر، نو د سانتي متر په متر واړو البته 4 به ولیکو، 4 ضرب د سانتي پر ځای 10 په توان د منفي 2 متر ته به واوړي، ټول به مربع سي. اوس د ام کې اس سیسټم سو. نو تاسې راځئ دا قیمتونه اول د اول چارج برېښنایي ساحه ده دا زه پیدا کوم. نو یو مساوي کېږي 9 په 4 کې ضرب کړو، 4 په 9 کې دا یې 14 ضرب 10 په توان د 9 دا دی، 10 په توان د منفي 6 دا دی، دا 10 په توان د مثبت 3. 4 په مخرج کې لرو که مربع سي 14، 10 په توان د منفي 2 که مربع کړو دا یې منفي 4، صحیح دی؟ قیمتونه ساده کوو. نو 14 که چیرې پر 14 باندې وویشو دا مساوي کېږي په 2.15 سره، دا قیمت مساوي دی په 2.15. البته 10 په توان د مثبت 3 دا لرو، 10 په توان د منفي 4 دا، 10 په توان د مثبت 3 د صورت منفي 4 که ورپورته که مثبت 4 بسي، د دواړو مجموعه به 10 په توان د اوسي. نو د اولې نقطې د برېښنایي ساحې شدت چې موږ تاسې پیدا کړئ
دا سو 2.25 ضرب لس په توان د مثبت 9 نیوټن پر کولم باندې. دا د برېښنایي ساحې شدت دی. البته په دا نقطه کې د لومړي چارج ده. بیا د دوهم چارج د برېښنایي ساحې شدت په دا نقطه کې پیدا کوو. نو راځو د هغه د پیدا کولو لپاره هم موږ تاسې قیمتونه راخلو. چارج خو راکول شوی دی. دوهم چارج 6 مایکرو کولم، Q2 مو مساوي دی په 6 مایکرو کولم سره. صحیح دی. او فاصله د دا چارج څخه بیا هم مساوي ده په 4 سانتي متره سره. د دا دوهم چارج څخه بیا هم د فاصلې اندازه 4 سانتي متره ده. او بل خبره دا ده چې موږ تاسې غواړو چې د دغه چارج برېښنایي ساحه E2 پیدا کړو په دغه نقطه کې. نو د E2 د پیدا کولو لپاره بیا هم فورمول لرو. E2 مساوي کیږي په K ضرب Q تقسیم پر R مربع. البته دلته به Q2 راواخو پر R2 باندې به وویشو پر دوهمه فاصله باندې. نو موږ تاسې راځو دا راکړل شوي قیمتونه اږدو. E2 مو مساوي کیږي په د K پر ځای باندې 9 ضرب لس په توان د 9 د Q2 پر ځای باندې دوهم چارج 6 مایکرو کولم به 6 ضرب لس په توان د منفي 6 کولم به بسي. R2 دوهمه فاصله بیا هم د چارج څخه 4 سانتي متره ده. 4 ضرب لس په توان د منفي 2 متره راځي کل بسي مربع. او اوس نو تاسې راسئ دا قیمتونه ساده کړئ. نو E2 د مساوي کیږي په د 9 په 6 کې ضرب کو. دا بسې مساوي په 4 سره ضرب لس په توان د 9 دلته لرو منفي 6 دلته لرو. دا دواړه کسر یو ځای کو مثبت 3 په مخرج کې 4 که مربع سي دا 14 لس په توان د منفي 2 که مربع سي دا منفي 4. صحیح دی. نو دا ځای که ساده که 4 پر 14 باندې ویشو. دا مساوي کیږي په 3.395 3.395 لس په توان د مثبت 3 دلته لرو منفي 4 پورته کوو. دا بیا هم لس په توان د 9 کیږي. نو په دغه نقطه کې د دوهم چارج د برېښنایي ساحې شدت هم پیدا سو چې 3.395 ضرب لس په توان د 9 نیوټن پر کولم باندې. اوس چې دواړو نقطو د برېښنایي د دواړو چارجونو برېښنایي ساحه په دا نقطه کې پیدا سول. د اول چارج دا هم پیدا سو چې څونه، دوهم چارج دا هم پیدا سو. نو دواړه هم جهته دي. موږ تاسې ویل دواړه سره جمع کوو. نو را بسو د یونټ د پیدا کولو لپاره د محصله برېښنایي ساحې د پیدا کولو لپاره یو راخلو د E2 سره جمع کوو. صحیح دی. دواړه وکتوري کمیتونه دي، هم جهته دي. نو بنا دي دواړه مستقیم سره جمع کیږي. نو بنا که موږ تاسې اوس قیمت لاسته راوړو د یونټ دا مساوي کیږي په څو سره. د E یو پر ځای باندې خپل قیمت لیکو 2.25 ضرب لس په توان د 9 نیوټن پر کولم باندې جمع. دا بل چارج دا هم 3.395 ضرب لس په توان د 9 نیوټن پر کولم باندې. اوس نو راځو دا دواړه جمع کوو. په دواړو کې لس په توان د 9 نیوټن پر کولم مشترک نیسو. نو که چیرې یونټ محاسبه کوو دا مساوي کیږي په دې دواړو کې به لس په توان د 9 نیوټن پر کولم مشترک ونیسو. دا که اوس پر وویشو نو یوازې 2.25 پاتې کیږي. 2.25 جمع دا جز که بیا پر وویشو نو یوازې 3.395 پاتې کیږي. او اوس نو دا دواړه په قوس کې داخل سره جمع کوو. د دې دواړو مجموعه بسې مساوي په څو سره دا مساوي کیږي. یونټ مساوي کیږي دا 15 که چیرې د 0 سره جمع سي دا مساوي په 15 سره کیږي. او په د 2 سره جمع کو دا یې نه 3 به د او بخري 2 به د 15 سره جمع کو دا مساوي سي په 12 سره 2 لیکو. یو وسیله 3 به د 2 سره جمع سي دا به سي 15. یو وسیله دا 6 او 3 او 2 دا یې 15. نو د دې مجموعه مساوي ده په 15.2 سره. که چیرې دا دواړه موږ تاسې سره یو ځای کو قیمت موږ تاسې په دا شکل لس په توان د 9 نیوټن پر کولم باندې. دا معمولا د دې دواړو محصله برېښنایي ساحه جوړیږي. که چیرې موږ تاسې محصله برېښنایي ساحه لاسته راوړو د دواړو د په منځنۍ نقطه کې هغه په دا شکل سره مساوي کیږي. دا بل جزء بیا تاسې حل کوئ در سره موږ ته وایي که چیرې یوه نقطه انتخاب کو د دې چارجونو څخه د باندې فرض مثال داسې یوه نقطه انتخاب کو چې د باندې وي د دې بهرنۍ نقطه وي د اول چارج څخه 2 سانتي متره فاصله ولري او د دوهم چارج څخه 10 سانتي متره. دا نقطه که چیرې تاسې فرض مثال 2 سانتي متره په نظر کې ونیسئ د دې نقطې فاصله چې د اول چارج څخه 2 سانتي متره د دوهم چارج څخه بیا 8 سانتي متره نوره لري ټوله 10 سانتي متره کیږي. اوس په دغه نقطه کې تاسې یونټ محاسبه کړئ. که دلته یونټ محاسبه کوو نو تاسو وګورئ د اول چارج د برېښنایي ساحې جهت د باندې خواته دی، مثبت چارج دی د باندې خواته راځي، بهر خواته توجیه کیږي د اول چارج ده، او د بل چارج منفي دی د دې نقطې څخه دی داخل خواته توجیه. نو بالاخره دواړې مخالف الجهات شوې، یو او E2 دواړه مخالف الجهات شوې. په دا نقطه کې که تاسو پیدا کوئ باید یو او E2 سره منفي کړئ. نو تاسو یو پلا د اول چارج د پیدا کړئ په دې نقطه کې، بیا د دوهم چارج په دې نقطه کې پیدا کړئ، وروسته بیا هغه سره منفي کړئ. نو تاسو ته به محصله برېښنایي ساحه په لاس درسي. دا ستاسو کورنۍ دنده ده، تاسو د خیره سره دا مثال بیا در سره حل کړئ. نو دا درنو زده کوونکو زموږ تاسې د نن درس چې موږ تاسې پر څو مهمو مثالو باندې بحث وکړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم زه ستاسو خدمت ته راځم. د الله په امان ښه وخت ولرئ.